د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاهد وایي چې کلونه وړاندې د دې ولایت د ریاست اړوند سلګونه بستونه نورو ولایتونو ته انتقال شوي چې دا مهال یې دوی له ستونزو سره مخ کړي. نوموړي دغه څرګندونې د شکایاتو د کمیسیون د مشر لخوا په یو رابلل شوې ستاین غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې د 200 په شاوخوا کې 15 او 14 تش بستونه لري چې دې چارې هم د پوهنې ریاست ته سرخوږی جوړ کړی. د پوهنې رئیس د مشرانو جرګې د شکایاتو د کمیسیون د مشر څخه غوښتنه وکړل چې د دې ولایت څخه د انتقال شوي او تشو بستونو په ډکولو کې دې ورسره مرسته وکړي. زاهد هم دا ډول هیله وښوده چې زابلي ځوانان دیني عالمان او د دې ولایت اوسېدونکي دې ورسره د پوهنې د بهیر په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د زابل د معارف د ریاست په سلګونه بستونه د وخت د رهبرۍ لخوا څخه د بعض مشکلاتو پر اساس نور ولایتونو ته انتقال شوي او ترڅنګ زموږ د 200 په شاوخوا کې لا هم 15 شپږم بستونه خالي پاتې. جناب زابلي صاحب زابلیانو ته د کاري زمینې د برابرېدو په خاطر باندې د پوهنې د ریاست د خالي بستونو د ډکېدا او له زابل څخه د زابل د معارف د ریاست د بستونو د انتقال اواز لکه څنګه چې مخکې اوچت کړی و در باندې افتخار کوو. بیا مو غوښتنه دا ده چې دا ځل کابل ته د سفر په لومړیتوب کې ځای ورکړي. د مشرانو جرګې د شکایاتو د کمیسیون مشر سناتور ډاکټر زلمي زابلي د ولایتي ادارې د یو شمېر ادارو مسؤلینو ژورنالیستانو او ځوانانو کارونه وستایل او زیاته کړه چې تل د خپل ولایت لپاره په لږو امکاناتو ډیر کار کړی. سناتور زابلي ژمنه وکړل چې د معارف ریاست ستونزې به د حل په موخه د اړوند وزارت سره شریکې کړي. زابل خلک دا واسطه نه لري. نور کسان که دغه استعدادونه چې موږ تاسې دا اوس وینو کوم یا په ځوانان په نورو ځوانانو کې قابل د مقایسې یا رئیسان د نورو رئیسان سره قابل د مقایسې آفرین په همدغسې ځوانانو یې آفرین په همدغسې ژورنالیستانو یې موږ هغه په دغه لنډ وخت کې چې د تقدیر دپاره مو یو تقدیرنامه یا د رئیس صاحبان دپاره یو میډال د پارلمان راوړی دی. دا دي دا نور ځوانان پر موږ باندې قرض وبولي. د غونډې نورو ویناوالو هم د مشرانو جرګې د شکایاتو د اورېدلو د کمیسیون د مشر د دې اقدام هرکلی وکړ او زیاته کړه چې لسګونو داسې کدرونو په دې ولایت کې شتون درلود چې تر اوسه نه و ستایل شوي او نن ستایل کیږي. خصوصا مثلا موږ دلته په زابل کې زیاتره داسې کسان لرو چې تقریبا 10 کاله 40 کاله د تعلیم په برخه کې د ټولنې ته د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې کار کوي اما تر اوسه نه وي ستایل شوي. دا د جناب سناتور صاحب یو نوښت دی چې داسې کسان یې دا غونډې ته رابللي دي او نن یې ستایي. او دا د لومړي ځل دپاره له هغه راوروسته د دولتي چارواکو په اړه به هم ستاینه کېږي. یعنې که موږ انتقادونه کوو که جناب سناتور صاحب ځینې وخت انتقادونه کوي خو دا دي دغه سره په څنګ کې ستاینې هم کوو چې تل یې زابلي ځوانان ستایلي دي او تل یې د دوی په درد باندې خپل زړه دردولی ده. د یادونې وړ ده چې دا ستاین غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې زابلي وګړي تمه لري چې په یو شمېر ادارو کې اصلاحات رامنځته او د خلکو لپاره ښه خدمات وړاندې شي.